د مرګ مسافر 19مه برخه. یا اقصا تبع سلطان صلاح الدین رولا د اسلامی نړۍ غم خوره تل شاهین رولا شاهین رولا خدای اقصا تبع سلطان صلاح. د مرګ مسافر د داستان درنو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. الله رب العزت مو خوشحاله لره. دا زه محسن احسان مې یو ځل بیا د مرګ مسافر د داستان د خپرونې کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو اورېدل هلاکو ورخطا شو او وویل آیا تا له هغه سره هم لیدلی دی؟ دا چې اسامه څه ځواب ورکړ دا به په نن خپرونه کې واورو. اسامه وویل هو. آیا برقای خان او د مرګ مسافر په خپل کې اتحاد کړی دی؟ دا یو فطري عمل دی چې مسلمان د بل مسلمان رور دی. اسامه خاموش شو ځکه چې هلاکو د عمر پیغام لوستلو. هلاکو پیغام لوستل نه وروسته کاغذ ټوکرې ټوکرې کړ او په ډېرې کرکې سره یې ځمکې ته راخوشي کړ. بیا د دواړو پښو لاندې کړ او وویل دواړه نادان دي. ما ته داسې ډېر خلکو ګاښونه کړي او اختارونه یې راکړي دي، خو پایله کې ما هغه ټول له منځه وړي دي. اسامه د ډېر جرأت مظاهره وکړه. وویل وفات چې زه لاړ شم هغوی دواړو ته ستا ځواب څه دی؟ هلاکو په کبر سره وویل هغوی دواړو ته ووایه چې د دنیا بدنصیبه انسانانو ډېر ژر به زه له دې ځای نه فارغ شم او بیا به ستاسو په طرف د مرګ د ملائک په څیر درشم. اسامه وویل په هغوی کې یو ته خلک د مرګ مسافر وایي، له تېرو 2 کلونو څخه تا سره په جګړه کې بوخت دی او ته تر اوسه هغه ته په سزا ورکولو کې کامیاب شوی نه یې، سره له دې چې هغه نن ستا بهترین جنرال بایډو هم له منځه وړی دی. تا ته به اوس معلومه شوې وي چې مسلمان اوس د غفلت خوب نه راویښ شوي دي. دویم چې ستا د تره زوی او زما اقا دی هغه اوس یو عظیم طاقت جوړ شوی دی. زه تا ته په یقین سره وایم که تا چیرته د مسلمانانو د وژنې څخه لاس وانخیست نو هغه به د شمال څخه یو توپان په شان راشي او هر څه به د ځانه سره یوسي. هلاکو په غصې سره وویل ته څه چټیات وایه، څه اپلاتې وایه، ته یو قاصد دی، ته د داسې خبرو هیڅ حق نه لرې. اسامه وینه هم په جوش راغله او وویل زه د خپل اقا د طرف نه د هر رنګ خبرو کولو حق لرم. ته زما نکیر او منکر نه یې چې ته څه پوښتنه کوې او زه به یې ځواب در کوم. د مرګ مسافرو سالار ته هم زه د خپل اقا په شان ګورم ځکه چې هغه مسلمان دی او د تېرو 2 کلونو څخه ستا مخې ته د یو مضبوط بند او دیوال په شان ولاړ دی او ته د هغه هیڅ هم نشې کولی. هلاکو ورته ګواښ وکړ او اخطار یې ورکړ زه به تا قتل کړم، ته زما په مخ کې د هغوی تعریفونه کوې. د اسامه غږ نور هم لوړ او تیز شو او وویل زما په مرګ هیڅ هم نه کیږي، څوک نه څوک خو به زما د مرګ خبره زما اقا ته یوسي. چې اسامه په رښتیا ویلو سره د هلاکو له لاسه مړ شو. ته بیا وګوره چې زما اقا د ولګا د سیند څخه څنګه راځي. د هغه شاوخوا د بخارا او سمرقند مسلمانان راجمع شوي دي، هغه لا د مخې څخه ستا د وینو تږي دي. زما اقا ته په لیدلو سره د مصر مملوک به هم راجګ سي، ټول مسلمانان به ستا په خلاف سره یو شي او بیا به په دې دنیا کې ستا لپاره د پټېدو هیڅ ځای نه وي. هلاکو اسامه ته څپېړه ورکړه ته چټیات وایې، اپلات وایې، که د مسلمانانو په اړه د یوه خبره هم وکړه نو سر به دې له تنې څخه جلا کړم. ای وحشي انسانه، زه پوهېږم چې زه به قتل کېږم، خو واوره په نږدې وخت کې به د یو لوري څخه د مرګ مسافر او دویم لوري څخه به زموږ اوسنی ورور په مصر کې حکمران زموږ ترکی ورور له خپل ټول قوت او طاقت سره راشي او دریم لوري څخه به زما اقا برقای خان خپله توره ستا په خلاف پورته کړي. دوی ټول به په شریکه ستا جسم ټوټې ټوټې کړي، ستا پوځ به ستا په مخ کې نیست او نابود کړي. هلاکو تا تر اوسه د وږي لیوه په شان مسلمانان داړل او موږ هیڅ هم نشو کولی. هلاکو بغداد تا نه دی فتح کړی بلکې زموږ قوم د غفلت په خوب ویده و. اوس زموږ قوم د غفلت له خوبه راجګ شوی دی او پایله یې ستا مرګ دی. هلاکو تا زخمي زمری په غوسه کړی دی خو اوس د هغه زمري زخم ښه شوی دی. اوس به تا سره خپل حساب او کتاب کوي. واوره هلاکو. هلاکو له غصې څخه سور شو، خپله تورې راویستې او د اسامه سر یې له تنې څخه جلا کړ. اسامه په ځمکه را پرېوت او وینې په ځمکه کې جذب شوې. قدرمنو اوریدونکو، لمر ډوبېدو ته نږدې و او د ماښام تیاره نور خپرېدو و. عمیر او ابونواز د یوې غونډۍ د پاسه ناست و. د میا فارقین له لارې په لور یې کتل. عمیر ولیدل چې یو آس سپور په لاره کې راښکاره شو. عمیر د خپل ځای نه جګ سو او وویل ابونواز هغه راغی. سپور ورو ورو نږدې کېده. دواړه په منډه له غونډۍ نه لاندې کوز شول. د غونډۍ لاندې د مرګ مسافرو لښکر پړاو اچولی و. لږ شېبه وروسته هغه سپور هغوی ته نږدې راغی او د خپل آس څخه کوز شو. دا یو جاسوس و. عمیر ته نږدې راغی او وویل زما اقا
هلاکو د برکای خان سفیر اسامه په شهادت ورساوه. د عمیر مخ د غصې څخه تک سور شو او وویل اسامه شهید سو. جاسوس خپل سر ټیټ کړ او وویل هو زما اقا هغه شهید سو. د دې نه علاوه یو بل بد خبر مې هم راوړی دی. عمر په خفګان سره وویل هغه هم ووایه. ماښام نږدې و، لمر د غرونو له وجې نه ښکاره کېده. د غرونو سیوري تر لیرې پورې خپور شوي وو. هلاکو یو سفیر د فلسطین په لور لیږلی دی. ګیله، ناصره او عکا صلیبانو ته یې دا پیغام وړی دی چې هغوی سمدستي زموږ په مسکن حمله وکړي. د دې نه علاوه د انتاکیې حکمران ډیمایند او د ارمینیا حکمران حیشون به هم زموږ په مسکن د حملې لپاره نن شپه ناوخته د دې ځای څخه کوچ کوي. د دې لښکر سپه سالار به د انتاکیې حکمران ریمایند وي او دا لښکر به 15,000 کسه وي. عمیر ابنواس ته وویل ابنواسه لښکر ته د کوچ حکم وکړه. زه غواړم چې دښمن ته د خپل مسکن نه بهر داسې کمین ونیسم چې هغوی زموږ په مخ کې بېوسه وي. هوازن ته پیغام ولېږه چې فکر مه کوه زه د روان یم. دا هم ورته ووایه چې د صلیبیانو د حملې څخه مخکې باید ټول خلک کلا ته دننه کړي او په خپله د 500,000 جنګیالیو سره د کلا څخه بهر راووځي. کلا دننه صرف 1000 جنګیالي پرېږده چې د ولسي خلکو په مرسته د کلا څخه دفاع وکړي. په خپله د شپې په تیاره کې د صلیبانو سره د شپخون لوبه شروع کړه او دا هم ورته ووایه 2000 وزې د کلا نه بهر د سیند په غاړه د زیتون ونو پورې وتړه او همدومره مشعلونه بندوبست هم وکړه. ابنواس په منډه د لښکر په لوري ورغی. عمیر مخامخ ولاړ جاسوس ته وویل ته بیرته واپس لاړ شه. د خپل ملګرو په مرسته ما د دښمن نقل او حرکت نه خبروه. جاسوس بیرته په آس سپور شو او د کوم ځای څخه چې راغلی و بیرته همهغه ځای په لور روان شو. عمیر په منډه د لښکر په لوري ورغی. میریانه په خپل سور آس سپور د عمیر مسکن ته داخله شوه. په مخ یې د پریشانۍ نښې لورایه معلومېدلې. د هوازن په لوري ورغله. هوازن د خپل کور مخې ته ولاړو. د هغه سره خوا کولان، هموار، وړوکی مغیس، د ابنواس وړه لور امینه دوی ټول دلته موجود وو. د خپل آس څخه راکوز شوه او هوازن ته یې وویل ما ستا لپاره یو بد خبر راوړی دی. د ګیله، ناصره او عکا صلیبان 10,000 کسیز لښکر سره ستا په مسکن د حملې لپاره را روان دی. سبا ماپښین شاید هغوی دلته راورسېږي. هوازن مسکی شو او وویل زه ستا نه مننه کوم. ما دلته ستا انتظار کاوه ځکه چې د مسکن جاسوس ما ته مخکې خبر راکړی و چې ته را روانه یې. د صلیبیانو د حملې څخه زما اقا زه مخکې خبر کړی یم او ته ګورې چې ما د مسکن ټول خلک د کلا دننه راجمع کړي دي. د عمر په یادولو سره مریانه بېتابه شو او وویل هغه خپله اوس چېرته دی؟ د میا فارقین له طرف نه د ارمینیا حکمران حیسون او د انتاکیې حکمران ریمایند هم زموږ په مسکن حمله کوي. د هغوی شاته را روان دی. میریانه مخکې راغله او د عمر زوی مغیس یې په غېږ کې واخیست. په مخ یې ښکل کړ او بیا په ډېر شفقت سره د امینې په سر لاس راکش کړ. د خپل آس په لور روانه شوه او وویل زه اوس ځم. په آس سپره شوه او د کلا څخه بهر شوه. په دویمه ورځ ماپښین ته نږدې د صلیبیانو 10,000 کسیز لښکر مسکن ته داخل شو. هوازن د 15,000 لښکر سره 2,000 وزې او همدومره د مشعلونو د یورون سیند په غاړه د زیتون په ګڼ ځنګل کې پټ شوي وو. صلیبیانو پر رسېدو سره سم په کلا باندې منجقونه او د اوسپنې په غشو حمله وکړه. د مسکن خلکو د کلا د دیوال د پاسه په صلیبیانو باندې په جوش شوو اوبو او غشو ځوابي حمله وکړه. کله چې لمر ډوب شو هوازن 15,000 جنګیالیو سره خپل کمین څخه را بهر شو او په دښمن باندې په خپل ټول قوت سره شبخون حمله وکړه. 2,000 صلیبي جنګیالي له منځه یوړل. کله چې هوازن شبخون نه وروسته د غرونو په منځ کې غایب شو نو د صلیبیانو سالار خپلې مخې ته ولاړ جاسوس نه پوښتنه وکړه تا خو ویل چې د کلا حفاظت کوونکي هشام په بغداد کې مړ شوي دي او د مرګ مسافرو 3 واړه جنرالان په میا فارقین کې دي نو دومره په جرأت سره په موږ شبخون وهونکی څوک دی؟ که چېرته د مرګ مسافر راغلی وي نو بیا زموږ کمبختي موږ دلته راوستي یو او د ارمینیا حیشون او انتاکیې ریمایند له خپل لښکر سره چېرته ورک شوي دي. جاسوس خپل سر ټیټ کړ او وویل زه نه پوهېږم چې هغه څوک او د کوم ځای څخه راغلی دی. سالار په غوسې سره وویل هغه خو نه له اسمانه راکوز شوی دی او نه له ځمکې څخه راوتلی دی. د هغه تعلق له همدې کلا سره دی او هغه یقین د مرګ مسافر له ډلې څخه دی. تا موږ د هغه په دام کې ګیر ناست وو. د یوه جنرال نه مشوره وغوښتله. سالار وویل موږ باید د شبخون وهونکي تعقیب کړی وای. سالار نور هم په غوسه شو. داسې کول به ډېر لوی حماقت وي. زه له تا نه د مرګ مسافر ښه پېژنم. هغوی اشارې په چپ لاس کوي خو حمله بیا په ښي لاس کوي. هغوی زموږ ټولې لارې بندي کړي دي. اوس تاسو خپل جنګیالي تر لیرې ځای پورې خپاره کړي تر څو د بل شبخون ښکار نه شو. که داسې مو ونه کړل نو دا به هم زموږ اخري شپه وي. موږ باید خپله دفاع وکړو تر څو جنګ اوږد شي او د ارمینیا او انتاکیې حکمران هم راشي. له دې وروسته سالار جګ شو. عمر د شپې په تیاره کې د پیغام رسولو تختې په لوري غش وویشت. په پیغام کې ناصرالدین ته ویلي وه چې زه د ریمایند حیشون لښکرونه تعقیبوم. خپل لښکر نه مخکې جاسوسان لېږلي او د 10 میله په اندازه یې د دښمن د لښکر تعقیب وکړ. یوه ورځ مازدیګر د حیشون او ریمایند لښکر د عمر مسکن ته داخل شو. د صلیبیانو سره یو ځای چې کلا باندې اخري او فیصله کوونکې حملې لپاره یې مشورې کولې د کلا دیوال د پاسه خلک د لښکر په لیدو سره لږ مایوسه شول. لیکن لږ وروسته هغوی ولیدل چې عمر او ابنواس د خپل لښکر سره د غرونو په منځ کې یو اوږد چکر نه وروسته د سیند په غاړه د زیتونو ځنګل ته ځان را ورساوه.
چېرته چې هوازن له مخکې څخه پټ شوی. عمیر او ابونواس چې کله ځنګل ته داخل شول نو هوازن د یو طرف نه په منډه راغی، د عمیر او ابونواس سره تر غاړې شو. 2 کاله لشکر د یو بل نه لرې و. عمیر ابونواس او هوازن 3 واړه د لشکر په منځ کې کېناستل. بیا عمیر د راتلونکي جنګ باره کې دواړو ته ویل، هوازنه تا سره چې کوم 15,000 جنګیالي دي هغه به اوس ما سره وي، پاتې شو 10,000 لشکر هغه به نیم تا سره وي او نیم به ابونواس سره وي. نن شپه د لمانځه نه وروسته بیا تاسې دواړه په دښمن باندې د شا له خوا حمله وکړئ. زه به دې حمله کې برخه وانخلم، چېرته نږدې به ما کمین نیولې وي. لازمي خبره ده کله چې تاسې حمله وکړئ نو دښمن به د کلا د مرکزي دروازې نه لرې شي او په خلاص میدان کې به تاسو سره جنګ کوي. د دې نه وروسته به زما کردار شروع شي. ما سره 15,000 جنګیالي دي، له دې څخه به 2,000 جنګیالي 2,000 وزې ځان سره واخلي او د کلا مرکزي دروازې ته به راشي. په داسې حال کې چې هغوی به وزو ښکرونو کې مشالونه تړلي وي، زما په اشاره باندې به مشالونه ته اور واچوي او وزې به د دښمن په لوري وشړي او دې سرخوا کې به د تکبیر نارې اوچتې کړي. دغه 2,000 جنګیالي چې وزې دښمن په لوري وشړي هغوی خواته ورخوشي کړي نو دوی به بیرته زما خواته راځي. د دښمن د لشکر څه حصه به د وزو په لور راشي نو زه به د خپل کمین څخه راووځم او په هغوی به حمله وکړم. د هغوی د منځه وړلو نه وروسته به تاسو سره په جنګ اخته لشکر باندې د شا لخوا حمله وکړم. نو د دې نه اندازه واخلئ چې په دې وخت کې به د دښمن څه حالت. ابونواس او هوازن مسکی شول. هوازن په ډېرې مینې عمیر ته وویل، ډېر ښه پلان دی. عمیر بیا وویل، آیا ته د 2,000 وزو او مشالونو بندوبست یې کړی دی؟ هوازن په خپل لاس چپ طرف ته اشاره وکړه، وزې مې هلته تړلې دي. عمیر جګ سو، راځئ چې لشکر تقسیم کړو او راتلونکي جنګ لپاره تیاري ونیسو. 3 واړه د وزو په لوري ورغلل. ماخستان لمانځه نه وروسته چې کله صلیبي لشکرو د آرام کولو تیاري کوه نو هوازن او ابونواس په سر کپنونه وتړل. صلیبي لشکر یې حمله وکړه. صلیبي لشکر هم په ټول قوت سره حمله وکړه، خو ابونواس هوازن د 10,000 جنګیالیو سره د صلیبي د 25,000 لشکر حمله په ډېر جرأت سره په شا کړه. اوس یې دفاع پرېښوده او په صلیبي لشکر باندې جارحانه ګړندۍ حملې شروع کړې. په همدې وخت کې عمیر په یو غونډۍ ولاړ و. د مشال اشاره یې وکړه. 2,000 جنګیالیو د 2,000 وزو ښکرونو سره تړلي مشالونو ته اور واچوه او د دښمن په لور یې وشړلې او دې سره خوا کې سم د وار په زور د تکبیر نارې وهلې. وزې وېرېدلې او په منډو د دښمن په لوري ورغلې. په همدې موقع صلیبي لشکر ورخطا شو. هغوی فکر کاوه چې د مرګ مسافرو یوه ډله د دوی په لور روانه ده او د تکبیر نارې وهي، خو ډېر ژر یې ځانونه سمبال کړل. د انتاکي حکمران نیمان په مشرۍ 8,000 لشکر د وزو د مقابلې لپاره رامخکې شو. ځکه چې په تیاري کې وزې نه معلومیږي هغوی فکر کاوه چې مشال لرونکي لشکر دی. ځکه چې د انتاکیې حکمران نیمان د خپل لشکر څخه بیل شو او د کلا دروازې په طرف راغی نو عمیر د خپل کمین څخه د وږي شاهین په شان حمله وکړه. لږ وخت لپاره نامعلوم جنګ وشو. د ریماند لشکر د وزو په منځ کې ایثار شو او د مرګ مسافرو د هغوی قتل عام شروع کړ. عمیر د دې ځای نه د فارغېدو سره سم د ابونواس او هوازن سره جنګېدونکي لشکر د شا لخوا حمله وکړه. د مخې نه ابونواس او هوازن د خپل لشکر سره او د شا لخوا عمیر د خپل لشکر سره د صلیبي لشکر قتل عام شروع کړ. د ارمینیا حکمران حیشون او صلیبي لشکر د مقابلې توان په ځان کې ونه لید. چپ لوري ته په تېښته شروع وکړه. د شپې په تیاره کې عمیر ابونواس او هوازن تعقیب وکړ. د صبح صادقه پورې عمیر د خپل لشکر سره د هغوی تعقیب کوه او واپس بیرته کلا ته راغی. د کلا خلکو د وزو څخه مشالونه بیرته خلاص کړي وو. کله چې عمیر د دښمن تعقیب شروع کړ نو د کلا عامو خلکو بیرته خپل وزې کلا ته دننه کړې. عمیر لشکر ته د آرام کول حکم وکړ. خپله د ابونواس او هوازن سره کور ته راغی. کله چې خپلې کوټې ته داخل شو ګوري چې اربیته د مشال په تیز رڼا کې دننه ناسته ده. شاید د عمیر انتظار یې کوه. اربیته مسکی شوه، رامنډه کړه او یو بل سره یې ولیدل. عمیر رامخکې شو، مغیس یې د خوب نه راجګ کړ، په غېږ کې یې ونیوه او په تندي یې ښکل کړ. عمیر چې کله ودرېد اربیته ورڅخه زغره خلاصوله چې په دې وخت د کور دروازه چا وټکوله. عمیر د کوټې څخه بهر راغی، ګوري چې هوازن دروازه خلاصوي. د حویلۍ په منځ کې ابونواس هم ولاړ دی. عمیر او اربیته هم د حویلۍ منځ ته راغلل. هوازن چې دروازه خلاصه کړ مخامخ همهغه جاسوس ولاړ و چا چې د اسامه د شهادت خبر عمیر ته راوړی. هوازن په لیدلو سره هغه جاسوس وویل، یا امیره زه سیده د میا فارقین نه راغلی یم. هلاکو میا فارقین فتح کړ، اوس په ډېرې تیزۍ سره د شام په لور روان دی. که چېرته عقاب ویښ وي نو د دې حالاتو څخه خبر کړه. هوازن چې دروازه بنده کړه ګوري چې د حویلۍ په منځ کې عمیر، ابونواس، اربیته، کولان او حموار ولاړ وو. ټول سرونه ټیټ نیولي وو. شاید هغوی دا خبر اورېدلی وي مخکې له دې چې عمیر، ابونواس او هوازن کومه خبره وکړي. د کلا په جومات کې د سهار اذان وشو. 3 واړو خپل کوټو ته د آرام کولو په ځای جومات ته لاړل. 2 کاله د میا فارقین د محاصره کولو نه وروسته د مرګ مسافرو په غیر موجودګۍ کې هلاکو د میا فارقین ښار فتح کړ. د میا فارقین فتح کولو نه وروسته هلاکو د موصل په لور لاړ. د موصل والي بدرالدین هلاکو ته ډېرې زیاته نظرانه او تحایف پیش کړل. هلاکو د موصل والي بدرالدین په خپل ځای پرېښود او د اربل په لور لاړ.
د اربل شار یې محاصره کړ. هغه اربل شار د کوم حکمران چې د ابن عقلمي سره یو ځای هلاکو په بغداد د حملې لپاره تشویقاوه هلاکو اربل شار فتح کړ او د اربل حکمران ابن سلایه په ډېرې بېرحمۍ سره ووژه. د دې نه وروسته هلاکو د ایران او عراق شمالي علاقې خراسان آذربایجان او داسې نور شارونو تباه کولو نه وروسته د شمال په لور روان شو. هغه سره د غنیمت ډېر زیات مال و کوم یې چې د بغداد او مرګ کلان حاصل کړی و. یخني ښه په زور کې وه. هلاکو د خپل لښکر سره د قفقاز د غرب په جنوبي لمن کې پړاو واچوه. هلاکو دلته یو تعمیر جوړ کړ چې په هغې کې د بغداد او نور مسلمانانو ښارونو څخه لوټ شوي دولت جمع کړ. د غرب په کوم جنوبي لمن کې چې هلاکو پروت و د هغې غرنۍ لمن په شمالي دره کې برقای خان په ډېرې تیزۍ سره پوځ جمع کاوه او جنګي روزنه یې ورکوله. په 1259 عیسوي کال د ګرمۍ په موسم کې هلاکو د جنوب په لوري حرکت وکړ. هغه د مسلمانانو عظیم ښار سلب تباه او لوټ کړ او د ښار جامع مسجد ته یې اور واچوه. د دې نه وروسته د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله ښار دمشق ته راغی. ښار یې لوټ او تباه کړ. شاید د صلاح الدین ایوبي رحمه الله روح هم د هلاکو په ظلمونو سره راویښ شوی وي. هلاکو اوس د یورین سیند په غاړه د جنوب لور ته روان و. خپل د لښکر یوې عظیمې حصې سره د یورشلم په لور لاړ. 100,000 سپاره یې خپل بهترین جنرال قطبوغا ته ورکړل تر څو د مرګ مسافر مسکن تباه کړي. د ارمینیا حکمران هیشون او د انتاکیه حکمران نیمټ هم د قطبوغا سره په لښکر کې وو. عمر په موسمبیت ته به اخته و. په خپله کوټه کې په بستره پروت و. یوې خواته یې کولان او هموار غمګینې ناستې وې، بلې خواته یې ابنواس هوزن او شیبان ناست و. اربیته او مغیث سر ته ناست و او د هغه سر یې زور کاوه. شیبان د عمیر لاس راواخیست. د هغه ته به یې کتله. د اربیتې په سترګو کې اوښکې راغلې. عمیر د دې حالت په کتلو سره خپل مخ بلې خواته تاو کړ او اوښکې یې وچې کړې. د کور دروازه چا وټکوله. عمیر د هوازن په لوري وکتل او په کراره اواز یې وکړ، وګوره چې څوک دی. هوازن جګ سو، بهر لاړ. وروسته بیرته واپس راغی. په مخ باندې له ورایه خفګان معلومېده. عمیر ترې پوښتنه وکړه چې څوک و. هوازن په خپل ځای کېناست. شمالي سرحدونو جاسوس و. تاتاري پوځ زموږ په مسکن د حملې لپاره را روان دی. زموږ مسکن څخه 15 میله لرې دی. څوک دی؟ قطبوغا د ارمینیا حکمران هیشون او د انتاکیه حکمران نیمان د 100,000 لښکر سره په بهترینو وسلو سمبال را روان دي. هلاکو خپله چیرته دی؟ د یورشلم په لور روان دی. عمر په ډېر تکلیف سره کېناست او په توندې لهجه هوازن ته وویل زما آس زین کړه. زه غواړم چې د مسکن نه بهر هغوی راګیر کړم. هوازن په پریشانۍ سره د ابونواس په لوري وکتل. ابونواس د شیبان په لور وکتل. اربیتې په ډېرې بېصبرۍ سره د عمر په لور وکتل. شیبان د عمر لاس په خپل لاس کې ونیو او وویل زما اقا ستا تیزه تبه ده، ته به په جنګ کې برخه نشي اخیستلی. عمر اعتراض وکړ، ته ما له جنګ څخه لرې ساتل غواړې؟ ما ته ستا سلامتیا مهمه ده. زما اقا ته په آس سپرېدلی نشې. عمر څه فکر وکړ او ابونواس ته وویل ابونواسه ما د کلا شمالي برج ته ورسوه چې د هغه ځای نه د جنګ منظره وګورم. هوازنه ته لښکر ته د کوچ حکم وکړ، د مسکن ټوله آبادي کلا ته دننه راوغواړه. زه غواړم چې جنګ د مسکن په حدودو کې وشي تر څو چې زه هم ولیدلی شم. مسافر د مرګ په نوم باندې بیا تیرا پیدا کړم. مسافر د مرګ په نوم باندې بیا رب د قهر د پری بیا ځلې ناورین راولا ناورین راولا د اسلامي نړۍ غم خوره تل شاهین راولا شاهین راولا. اتلسم فصل د خپرونې درنو او قدرمن اوریدونکو، د ابونواس او شیبان په مرسته عمر د کلا شمالي برج ته ورسول شو. اربیته او مغیث هم ورسره و. د برج دننه ورته توشک واچول شو. د بالښتونو په ذریعه باندې عمر کېناست. عمر د کلا د دروازې په لوري وکتل. لښکر د هوازن په حکم په حرکت راغی. د کلا د دروازې بهر جمع کېدل شروع شول. عمر په افسوس سره وویل څومره بدبخته ورځ ده. لښکر کوچ کوي او زه دلته د تبې په حالت کې پروت یم. بیا ابونواس ته وویل ابونواس لاړ شه، لښکر ته د کوچ حکم وکړه. زه نن ستاسو لپاره د دعا نه بغیر هېڅ هم نشم کولی. ابونواس او شیبان لاندې د برج څخه کوز شول. اربیته د عمر شاته کېناستله. عمر یې په خپل غېږ کې ونیوه. مغیث خفه ناست و. عمر خپل لاس د مغیث نه راچاپېر کړ او ځان ته یې رانږدې کړ. د مسکن دننه د کلا څخه 1 میل لرې د یورین سیند په غاړه ابونواس د قطبوغا لښکر مخه ونیوله. نن د لومړي ځل لپاره عمر په لښکر کې نه و او د لښکر مشري د ابونواس په غاړه وه. مخامخ ابونواس حمله وکړه. د چپ لوري څخه هوازن د خپلې خونړۍ ډلې سره حمله وکړه. ډېر وخت لپاره نامعلوم جنګ روان و او عمر په ډېرې بېوسۍ سره د جنګ ننداره کوله. هوازن د خپلو ملګرو په مرسته د تاتاریانو لښکر ته دننه ورغی. هلته ورسېد چیرته چې
قطبغا حشون او ریمانډ جنګېدل. حوازن په ډېره زړورتیا سره مخکې روان و. په ریمانډ یې حمله وکړه. حوازن ولیدل چې ریمانډ یو مسلمان شهید کړ. قطبغا او حشون یې ولیدل چې حوازن په ریمانډ باندې حمله کوونکی دي، نو هغه دواړه هم د خپلو ساتونکو سره رامخکې شول او د حوازن ساتونکي هغوی را ایثار نه شوه کړی. نامعلوم جنګ شروع شو. ریمانډ ډېر کوښښ وکړ چې د حوازن د حملو څخه ځان وساتي، خو کامیاب نه شو. حوازن د ریمانډ سر د تنې څخه جلا کړ. حوازن چې بیرته راتاوېده نو تاتاري او صلیبي جنګیالیو پرې حمله وکړه. حوازن هم د زمري په شان د هغوی مقابله شروع کړه. کوم طرف ته به چې مخ کاوه نو سرونه به یې د تنو د بوج څخه بېغمه کول. یو ځل یې غوښتل د 3 جنګیالیو د تورو دفاع وکړي. تورې هوا ته جګه شوې. د شا لوري څخه قطبغا پرې حمله وکړه. حوازن لا ځان بیرته سمبالولو چې د مخامخ څخه پرې 3 تورې په بدن ولګېدې او حوازن په وینو کې لت پت د خپل آس څخه لاندې راوغورځېد او د شهادت جام یې نوش کړ. قطبغا غوښتل چې د حوازن په مړي قبضه کولو لپاره د خپل آس څخه راکوشي. په خوا کې د مرګ مسافر هم جنګېدل. هغوی ولیدل په زور زور یې د تکبیر نارې اوچتې کړې. په خپلو حملو کې یې تیزوالی راوړ. د تکبیر نارو په ځواب کې ابونواس هم د خپل لښکر سره په ټول قوت حمله وکړه. تاتاریانو پښې ولښوېدلې او په تیښته یې شروع وکړه. ابونواس د هغوی تعقیب شروع کړ. لښکر چې کله بیرته کلا ته داخل شو، شمالي برج کې ناست عمیر اربیتې ته وویل: اربیتې، ما لښکر کله هم داسې نه دی راغلی. زما د جنګیالیو سرونه ټیټ دی، داسې را روان دي لکه ډېر څه چې له لاسه ورکړي وي. سره له دې چې هغوی تاتاریانو ته ماتې ورکړې، خو بیا هم د دوی داسې حالت تر شا ډېرې خبرې دي. ابونواس به هر وخت سر لوړ را روان و، خو نن هغه هم د ځمکې په لوري ګوري. خامخا کومه غټه حادثه شوې ده او حوازن چېرته دی؟ د ابونواس سره خوا کې ولې نشته؟ عمیر د لږ وخت لپاره د لښکر په لوري په غور سره وکتل، بیا جګ شو. حوازن په خپل آس باندې پروت دی. آیا زخمي دی؟ نه. عمیر خاموش شو. د حوازن د آس په لوري یې وکتل. د هغه آس واګې ابونواس نیولې وې او د حوازن مړی پرې پروت و. جنګیالیو د کور مخې ته د حوازن مړی راکوز کړ، په کټ کې یې واچوه. عمیر ولیدل چې د کور څخه هموار او کولان په منډو منډو راغلي او له سترګو څخه یې اوښکې روانې وې. عمیر په خپلو غوږونو کې ګوتې کښېښودې. په زور یې چیغه کړه: نه، دا د حوازن مړی نشي کېدی. دا د هموار او کولان د ژړا اوازونه نشي کېدی. اربیتې د غېږ څخه یې ځان خلاص کړ. عمیر د برج څخه لاندې راکوزېدل غوښتل. اربیتې په ډېرې بېوسۍ سره د هغه پسې منډې کړې. عمیر د تبې په حالت کې لاندې راکوزېدل غوښتل چې پښه یې د تیږې سره ولګېده. د ډېرې بېوسۍ په حالت کې لاندې په ځمکه باندې راوغورځېد. اربیتې د عمیر په لوري منډه کړه. د برج څخه بهر ولاړ مغیث د ژړا په حالت کې عمیر ته اوازونه کول: پلاره، پلاره. ابونواس او شبان هم ولیدل چې عمیر لاندې راوغورځېد، نو هغوی هم په منډه د عمیر په لوري ورغلل. د عمیر بدن زخمی شو، جامې په وینو رنګ وې. ابونواس او شبان ورسېدل. عمیر یې راجګ کړ. اربیته هم راورسېدله او سلګۍ یې وهلې. وړوکی مغیث د برج څخه راکوز شو او د عمیر د تندي څخه وینې روانې وې. اربیتې یې غوښتل چې د هغه وینه پاکه کړي. عمیر د هغې لاس لرې کړ او ابونواس ته یې وویل: د کور مخې ته چې د آس څخه کوم مړی راکوز شو، آیا هغه د حوازن مړی دی؟ ابونواس ځواب ورنه کړ. سر یې ټیټ نیولی و. عمیر ابونواس د ګریوان څخه ونیو او ټکان یې ورکړ. بیا ترې وپوښتل: ته ولې خبرې نه کوې؟ ابونواس په ژړغوني اواز وویل: زما امیره، حوازن په دې دنیا کې د تل لپاره له موږ څخه جلا شو. په عمیر بېهوشي غوندې راغله. د ابونواس ګریوان یې خوشي کړ او د حوازن د مړي په طرف ورغی. ابونواس او شبان هغه ته تکیه ورکړه او وړوکی مغیث هم ورپسې روان. عمیر د حوازن مړي ته نږدې کېناست. د څه وخت لپاره یې د حوازن مړي ته کتل. د غرونو سره د جنګېدونکي او توپانونو د اړخ بدلونکي عمیر په سترګو کې د اوښکې سیلاب راغی. بیا یې رو رو خپل لاس د حوازن په مړي را تیر کړ او وویل: حوازنه، ته زموږ څخه د وخت نه مخکې جلا شوې. آیا موږ دواړه د یوې کڅوړې غشي نه وو؟ ته ولې ما ته ځواب نه راکوې؟ د عمیر خبرې په اورېدو سره شاوخوا ولاړو خلکو وژړل. عمیر په السلونو او نمجنو سترګو د ابونواس په لوري وکتل او وویل: ابونواسه، آیا ته پوهېږې چې حوازن چا شهید کړ؟ ابونواس د عمیر سره خوا کېناست او وویل: او زه یې پیژنم. هغه بدبخته څوک دی؟ تاتاري سالار قطبغا دی. زما اقا هغه د غل په شان د شا لخوا په حوازن حمله وکړه. کله چې حوازن د ریمانډ سر د تنې څخه جلا کړ، د حوازن ساتونکي په جګړه بوخت وو. حشون او قطبغا د خپلو ساتونکو سره د حوازن په لوري راغلل. سره له دې چې حوازن د تاتاریانو او صلیبیانو د نورو جنګیالیو د تورو په مخ کې د زمري په څېر یوې او بلې خوا حملې کولې، نو دې ناځوانه د شا لخوا په حوازن حمله وکړه. حوازن یې په توره وواهه او دې سره یو ځای په حوازن د هرې خوا د تورو باران جوړ او هغه یې
شهید کړ. عمیر د هوازن په سینه پرتې وینې کې خپله د شهادت ګوته ډوبه کړه. بیا یې په وینو رنګ ګوته خپلې مخې ته ونیوله او په لړزېدونکي اواز سره یې وویل: د مرګ مسافر د داستان درنو او قدرمنو اورېدونکو، دا چې څه یې وویل دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. درویش ستاسو په درنه حضور کې راحاضرېږو. تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. احسان سترګې پلارا لمدو ولاړم، محسن احسان سترګې پلارا لمدو ولاړم، د پاکونکي عمر ته د خپل دین